د پاکستان لوی دستریس په افغانستان کې ترهګرو ډلې د سیمې امنیت خراب کړی. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. جنرال منیر ادعا وکړه چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او ویلي دي چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. له نوموړي مخکې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وې، خو د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې ادعا شوې چې د دوی امنیتي ځواکونو تیر کال د داعش ډلې 18 پاکستاني غړي چې په افغانستان کې چاودنې او بریدونه کول وژلي او لسګونه نور یې ژوندي نیولي دي. په اعلامیه کې راغلي ټول اسناد او شواهد له موږ سره شته. د دې پر ځای چې موږ پاکستان لوري ته د پړۍ ګوته ونیسو، خپل امنیتي تدابیر مو ټینګ کړي دي. په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه شوې ده. په وروستیو کې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د موجودیت او ښکاره فعالیت په اړه د پاکستاني چارواکو ادعاګانې زیاتې شوي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوي ویډیو د لا خپلو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.